د لوی او مهربانه خدای په نامه قدرمنو لیدونکو سلام وخت مو په خیر هیله یم روغ جوړ صحتمند اوسئ. افغانستان هغه هیواد دی چې ډېر پټ استعدادونه لري. دلته موږ تاسو دې شاهدان یو چې د مکتب په دوره کې د پوهنتون په دوره کې ډېری ځوانانو مطالبینو محصلینو په وروستیو څو لسیزو کې داسې نوښتونه کړي دي اختراګانې کړي دي چې د نړۍ په سطحه منل شوي دي. ځینې ابتدایي دي خو هیله دې ته ده چې راتلونکي کې یو څه ترې جوړ شي. د افغان ترک لیسې چې د افغانستان شاوخوا 8 ولایتونو کې دوی اساسوالي لري یعنې مکتبونه لري په کابل کې هم لري. د نورو مکتبونو په شان دوی هم هڅه دا کوي چې متعلمین یې تکړه واوسي پیاوړي واوسي. د دغه لیسې یو زده کوونکی له کندهار څخه راغلی کابل ته د یو کوچنی رباط جوړ کړی دی. دغه رباط کیدای شي اوس ابتدایي واوسي خو دغه هڅه چې ده کړې ده دا د ستایلو ده. نن موږ ته راځئ چې یو څو شېبې له دغه ځوان سره واوسو د ځینو نورو مطالبینو نظریات ولرو چې دغسې هڅې څومره کولی شي د هېواد لپاره خدمت شي او سوداګرو ته نورو کسانو ته څومره پکار دي چې په دغه برخه کې څه وکړي. هیله مند یم چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. دغه ځوان نوښتونه به قدرمنونکو د آریانا لیسې په انګړ کې یم او کندهاری ځوان را سره دی چې ځان په خپله در وپېژني. هغه څوک چې زموږ مخ ته دغه ایښی رباط یې جوړ کړی ممکن چې ابتدایي واوسي خو دغه هڅه د دغه فکر د ستایلو دی او دا چې ممکن چې راتلونکي د ده هڅې لا ښې پایلې ولري. ستړی مه شئ ورور. ډېره زیاته مننه سنګزی صاحب تاسو ته او د رڼا تلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې. کور دې ودان کور دې ودان. اول به ځان را وپېژنې او دا راته چې درسونه څنګه تېرېږي. ډېره زیاته مننه. زما نوم عزیز الله دی د کندهار شاه حسین هوتک افغان ترک عالي لیسې د 10م ټولګي زده کوونکی. ښه نو څنګه داسې فکر در پیدا شو؟ اوس خو د مکتب درسونه نور هم ډېر دي چې درسو تر څنګ داسې یو بل څه اختراع کړې او په ډېرو ابتدایي امکاناتو. د افغان ترک معرف ښوونځي د کال په جریان کې یو د ساینس فیر پروګرام لري. دوی شاګردان تشویق کوي تر څو داسې یو علمي نوښت رامنځته کړي او بیا یې وړاندې کړي خلکو ته. دوی بیا داسې یو 2 ورځنی پروګرام دې ته نیسي نمایشګاه نندارتون. نو د دغه نندارې دپاره دوی زده کوونکي تشویق کوي. په همدې اساس موږ داسې فکر ووالئ چې د ژمي په موسم کې اکثره کسان ګازي بخارۍ چالانوي د اکسیجن ګاز له منځه ولاړ شي کاربن مونوکساید ګاز تولید شي چې بالاخره د دوی د مرګ لامل ګرځي. نو په همدې اساس موږ غوښتل تر څو یو داسې شی جوړ کړو د دغه هېوادوالو ژوند وژغورو. ډېر عالي ډېر عالي. نو په دغه کار کې بل چا سره مرسته کړې ده که ته ناوې؟ زه او زما همصنفي هلال احمد نومیږي هغه را سره مرسته کړې ده او هغه مفکوره کې چې لا موږ مخ ته یوړل زموږ د کیمیا استاد محترم احسان الله دراني را سره مرسته کړې. دراني صاحب د کور ودان وي. نو څومره وخت دمخه د دا کار پیل کړل؟ لومړنۍ ورځ دې څنګه پیل کړه؟ لومړنۍ ورځ تقریبا د نن څخه 15 میاشتې مخکې موږ داسې یو فکر را پیدا شو چې بیا هم پر هغه باندې کار شروع کړئ. تقریبا 1.5 میاشت وخت یې ونیول. یعنې 15 میاشتې مخکې دغه فکر پیدا شو او دغه رباط جوړول 1.5 میاشت وخت و. نو بیا موږ دغه څخه درسونه مصروفیتونه وه بیا مو وړاندې کړی نه و نو بیا مو وروسته وړاندې دغه هڅه دغه کار د لیسې ادارې یا نورو ادرسونو قبول کړی دی یعنې تایید کړی دی؟ منلی دی بالکل. د لیسې ادارې هم تشویق کړي او سره د کندهار د اطلاعات و فرهنګ ریاست ځوانانو چارو امریت په دې برخه کې تشویق کړي خصوصا د لیسې ادارې ډېر تشویق کړي. یعنې دا ممکنه ده چې یو ځوان د کور کارو تر څنګ د درسونو تر څنګ په داسې یو څه فکر وکړي چې هغه دغه ممکن چې مسلک یې هم ونه اوسي فکر کې ونه ګرځي. داسې یو نوښت هر ځوان کولی شي اختراع کولی شي که فکر په کار واچوي؟ هو بالکل یې کولی شي چې مثلا د ده د پوهنځۍ اړوند وي د ده د هغه رشتې اړوند چې دی په راتلونکي کې کم هدف لري که د هغه اړوند وي بالکل یې کولی شي. کور کې څنګه تشویق شوی کورنۍ غړو؟ ولا زه خو کورنۍ سره ډېره دغه نه لرم یعنې ډېر نه ورسره اوسم ځکه چې زه په کندهار کې چې یم مسافر یم. زه د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم
نو مکتب په لیلیه کې زه اوسېږم نو کورنۍ تر اوسه پورې زه هم لیدلې به هم نه اوه دا اوس بیا وګورئ د رڼا ټلویزیون څخه ښه په ټوله کې دا روباټ څه نومولی شو څه د پکې استفاده کړي دي څه کوم توکي دي دا کاربن مونوکساید ډیټکټر ورته وایي ځکه چې دا کاربن مونوکساید ګاز زموږ په محیط کې زیات سي هغه یو خطري ګاز دی نو کله چې دا زیات سي دی موږ ته په اتومات ډول الارم وهي او په ډسپلې باندې راته ښیي چې خطر دی نو دا د دې دپاره دی چې تر څو دغه خلک د دې مضر ګاز څخه وژغوري په دې کې موږ د یوه سنسر چې ام کیو سنسر نومیږي د دې څخه استفاده کړې ده چې دا ګازونه ډیټکټ کړي د ګازونو د تشخیص لپاره استفاده کیږي یو اردینو اونو ده چې پر دې باندې تحلیل کوي فکر پکې وي چې آیا دا ګاز د دا کس دپاره څومره اندازه ده یعنې د ژوند د خطر سبب ورسره شته که نه او یو او ال ای ډي ډسپلې ده چې دا موږ ته ښیي هغه اندازه د ګازاتو ده چې بیا د خطر په وخت کې موږ ته ډینجر ښیي او بل یوه دنه بزر دی چې د خطر په وخت کې الارم یا هم زنګ دی ښه یعنې ټولو کې داسې ویلی شو چې دغه روباټ یا دغه وسیله یا دغه ماشین هر څه چې ورته وایي دا چې تاسو جوړ کړی دی د ککړې هوا د مخنیوي لپاره یا حداقل ککړه هوا لکه مثلا ژمي کې دغه مثلا ځینو ودانیو ته یا حمامونو ته مثلا هغه دي فلټر دي که نه نو دې ته فلټر ته ورته یو څه دی چې دغه هوا پاکوي رښتیا هم موږ تاسې په ټولنیزو رسنیو باندې لیدلي دي چې سلګونه هیوادوال هر ژمی موسم دی ګازي بخارۍ چالانده کړي بیا توجه نه ورته کوي بالاخره د دوی هغه محیط کاربن مونوکساید ګاز ونیسي بیا دوی وژلي وي کیدای شي تاسې به هم لیدلي وي بالکل نو په ټولو کې اوس دغه یو سمپل یا نمونه ده کیدای شي دغه تایید شوې ده منل شوې ده نو ممکن که چیرې امکانات برابر شي څه تغیرات پکې راځي د دې تغیرات همدغه دي چې دا کافي سي نوره نشته سي تر څو د دغه هیوادوالو ژوند وژغورو بالکل دا تایید شوې ده موږ کولی شو په عملي شکل هم وکړو دغه هڅې دي چې پیل کړې د کتابونو درسونو څخه یو څه الهام درته پیدا شو یا ځینې یوټیوب کې د ځینې ویډیوګانې لیدلې دي څنګه دا فکر در پیدا شو له نیکه مرغه د یوټیوب څخه مو هېڅ استفاده نه ده کړې کم څه چې وه موږ ته استاد د دغه ګازونو په اړه ویلي وو چې دا ګازونه دومره مضر دي دومره دي او بل موږ دا خطرونه لیدله د هیوادوالو د چې دی هر ژمي موسم کې زیات کسان د مرګ سره مخامخ کیږي نو خپل د فکر زما او د ملګري د فکر څخه موږ دا توانایي پیدا کړه تر څو دا جوړ کړو وروسته کې د سرچونه مو کړي دي اما په لومړي سر کې چې کله دا فکر و دا نه مو د یوټیوب څخه استفاده کړې نه هم د بلې کومې سرچینې نو اوس لسم صنف کې 2 کال وروسته په خیر فارغه کېږې څه پلان دی په خیر کانکور ازموینې کې به څه تصمیم نیسئ انشاءالله که چې پوهنځي ته مې نیت دی چې چې پوهنځي ووایم ښه پوهنځی ته بیا دلته روباټونه جوړوي څنګه دا نو خامخا د مکتب په دوره کې د مکتب درسونه عموما زیات نه وي نسبت پوهنتون یو څه ډېرو خپرونو کې موږ لیدلي دي موږ ستا په شان ځوانان سره خبرې کړي دي موږ ډېر ښه مخترین لرو استادان په ډېره کم ابتدایي امکاناتو د بوتلو د کاغذ هر څه نه څه جوړ کړي دي چاته په داسې موارد لرو چې د افغانستان نه بیرون منل شوي دي تایید شوي دي که نه نو ستا په نظر څومره دغه ذهنونه فکرونه استعدادونه په افغانستان کې شته او اړتیا څه ده مثلا څه باید وشي ستا په شمول نورو ځوانانو ته څه وشي د افغانستان ځوانان نسبت نور هیوادو ته ښه استعدادونه لري معلومه خبره ده خو متاسفانه امکانات درسي ماحول او په ټولګه کې د افغانستان تعلیمي کچه ډېره کمزورې ده که د نورو هیوادونو په رقم کار ورته وشي زموږ افغان ځوانان به د نورې نړۍ څخه په تعلیمي برخه کې لا هم زیات کار وکړي اوس په خیر سره ته به یې آینده کې یو ډاکټر او یو مخترع ډاکټر نو څنګه چکر مګر وایي خندار کې خندار خو هوا ګرمه ده اوس رښتیا موږ هم صنفیان ملګري موږ په د خپل صنف کې یو څو کسان بیا ملګري یو خو عموما هم صنفیان یو ملګري نو موږ بس په 2 هفتو کې په 3 هفتو کې کندهار کې دهله ورته وایي دغسې ارغنداب ورته وایي چې بیا میوند څومره لرې ده کندهار ښار نه میوند تقریبا 15 شپېته تر 80 کیلومتره لرې دی څه پیدا کېږي میوند کې څه مشهور دي میوند کې د میلې دپاره د میلې لپاره مثلا میوه څه پیدا کېږي ښه انګور لري ښه انار لري او بل داسې تفریح دپاره یو ښه چینه لري چې خلک میوند ته به ځو انشاءالله خدای مو راوړي راځئ عملي لیدونکي حتما په تمه دي قدرمن لیدونکو موږ هم د لپاره یو څو شېبې نن دغه خپرونه دغه ځوان سره وکړه کندهاري ځوان څخه چې د میوند ولسوالۍ دی په کندهار کې درس وایي چې طب وایم او داسې یو څه اختراع کړي چې
هڅه د ستایلو ده. نو زه وایم چې امکانات درته برابر شي، زه فکر کوم چې نور هم بل څه د فکر کې شته رښتیا بریدونه دننه داسې حتما یو اختراع چې سړی وکړي زه نور هم رښتیا هم و. موږ د نور همصنفیانو د دې ترڅنګ نور روباټونه هم چې تر دې زیات هغه د استفادې وړ دي، تر دې زیات جالب دي، موږ جوړ کړي دي. خو متاسفانه هغه دلته اوس نه سره کندهار کې دي. نور شیان هم شته ماشاءالله، لسګونه نور هم شته. اوس د لپاره څه پلان شته؟ مثلا دلته زیاتره زما چې ځوانان سره خبرې کړي چې صاحب شان مخترین دي، دوی ستونزې اقتصادي ستونزې وي، وایي امکانات نشته. امکانات درته برابر شي وایي دا ټوله کارخانه ډکومه، کارخانه جوړومه. داسې کوم سوداګر تر اوسه پیدا شوی چې تا سره تماس نیولی یا تا هڅه کړې ده چې یو چا درته ووایي چې یو سوداګر سره چې راسه ما ملاتړ وکړه او زه دا جوړوم بازار ته وړاندې کوم؟ نه د دې غوښتنه نه ما د چا څخه تر اوسه پورې کړې، نه چا راته ویلي دي او نه هم غواړم، ځکه چې زموږ خپل هدف تر اوسه پورې موږ د دې قابله نه یو چې لا هم نور کار وکړو. تر اوسه پورې زموږ د زده کړو وخت دی چې زده کړې پای ته ورسوو، نو بیا به وروسته ګورو. زه مطمئن یم چې یوه ورځ به انشاءالله د افغانستان په یوه بله برخه کې ناست شو، له تا سره چې هم به یو تکړه متخصص ډاکټر واوسې او هم به داسې یو څه د اختراع کړي وي چې په نړۍ کې منل شوي وي. انشاءالله موږ دعا درته کوو. راځئ عملي چارې هم وګورو، کله چې لیدونکو ته تشریح کړي. ثانیګزی صاحب دا ام کیو سنسر دی چې ګازونه ډیټیکټ کړي، اردینو ته راوړي، اردینو یې پروسس کړي، بیا موږ ته پر ډسپلې باندې ښیي که خطر و او همداراز الارم وهي. نو اوس دغه ته داسې که چېرې خطر په دې حد کې وي دلته الارم وهي. الارم وهي. ته دا داسې فرض کړه چې دا یوه کوټه ده، په دې کې اوس موږ اور بلوو تر څو کاربن مونوکساید ګاز تولید سي او کاربن او همداراز اکسیجن ګاز له منځه ولاړ سي. نو زه اوس دلته اور بلوم تر څو اکسیجن ګاز له منځه ولاړ سي. دا اور لګوي چې کاربن ډای اکساید تولید شي دلته که نه؟ دا دلته پرېږدم، سر پسې رابندوم، اور بل دی. اوس موږ او تاسې وینو ستانکزی صاحب، موږ او تاسې وینو ستانکزی صاحب چې دلته اکسیجن ګاز له منځه ولاړ، یو ځای کاربن مونوکساید ګاز ونیو او دا هغه حالت دی چې زموږ او تاسې لپاره خطري دي. په دې وخت کې موږ او تاسې باید خپل د استوګنځای کړکۍ او دروازې خلاص کړو تر څو اکسیجن داخل کړو. نو دغه ډېر نورمال، یعنی دا حتمي دی د خطر الارم باید چې راغی نو په دې پوه شو چې ستونزه شته، نور ستونزه شته، ته باید ژر تر ژره اقدام وکړې. که چېرې اقدام ونه کړې لږ وخت یې لا پرېږده نو کېدای شي ستا ژوند له خطر سره مخامخ شي. اوس زه دا بیرته راباسم، اکسیجن داخلومه، تاسې به لږ وخت وروسته ووینئ چې دی بیرته الارم پرېږدي. وینئ بیرته یې الارم پرېږده. یعنې واقعیت هم یو ستر نوښت ابتکار دی. کله چې کله کاربن ډای اکساید تولیدېږي هلته خطر زنګ وهي چې کوټه باید تخلیه شي یا اتاق باید تخلیه شي، څه باید وشي، تدابیر باید ونیول شي او کله چې بیرته عادي حالت اکسیجن راځي نو الارم بیرته بندېږي. الارم بیرته بندېږي او موږ ته وایي چې نور داسې خطر نه دی، وینې عادي حد دی 14 14 دا د کاربن مونوکساید. لکه موږ چې د حرارت کچه معلوموو که نه وسیله لرو دکې هم هماغه اندازه چې ډېره شي هلته الارم وهي. و رښتیا هم نو څه به وشي؟ 5 میاشتې مخکې مو شروع کړه، یو نیم میاشت کې دا جوړ شه، اوس راتلونکي پروسیجر په همدغه روباټ تطبیقوئ، نورې خبرې په دې کې شته که نور کارونه دي؟ نه، په 11 ټولګي کې عادي، خو بیا د ساینس فیر پروګرام لرو، موږ او همصنفیان بیا هڅې کوو تر څو نوی شی بیا منځته راوړو. څومره به ښه وي؟ موږ لیدلي دي ستاسو په شمول ځوانانو اختراګانې کړي دي، هڅې کړي دي، ځوانان لرو چې اوس د نړۍ په معتبرو ځایونو کې دندې لري په هېوادونو کې. څه باید وشي ستا په نظر؟ ستا ورته ډېری کندهاري، هلمندي، بدخشاني یا لوګري هر ځوان چې ننګرهاري ځوان چې دی او دغسې یو فکر لري، څه باید ورته وشي؟ باید تعلیم ته مخه کړي، تعلیم چې دی زموږ ستاسې د ژوند دپاره، د هېواد دپاره، د اسلام دپاره، د هر څه دپاره په ګټه دی، دیني او عصري تعلیم دواړه. او څه باید ورته وشي؟ مثلا مسؤلین یا هم سوداګر، داسې ما لیدلي تا خو دا کار نه دی کړی، داسې ځوانان دي چې وایي زه یو څه جوړوم، یو سوداګر د زما ملاتړ وکړي چې دا بازار ته وړاندې کړم په ډېر ارزانه بیه. رښتیا هم و باید تجاران د دې ملاتړ وکړي، د دوی تر شا ودرېږي او همداراز مسؤلین باید دوی تشویق کړي او دوی ته لا هم د دې زمینه مساعده کړي او مسؤلین باید روبوټیک برخې ته کار وکړي. متاسفانه په افغانستان کې بې له افغانتورک معارف ښوونځیو داسې د ګوتو په شمار مکاتب دي چې دا د دې اړوند یو مضمون لري، که نه نور نشته. دنه راځي چې د زموږ په شمول د رسنیو، د خپلو ښوونکو، د همصنفیانو یا ټولګیوالو له ملاتړ څخه تر اوسه پورې چې حداقل نازولې یا ستایلې راضي یم دومره؟
همدومره تر دې زه زیات ستایلی یم چې کوم څه موږ ترسره کړي دي ټولنیزو رسنیو همداراز ملګرو استادانو او د کندهار اطلاعات او فرهنګ ریاست ځوانان چارو امریت که اوس بېرته په خیر کندهار ته ځې بیا به نو 15 میاشتې وروسته څومره وخت نور په تمه شو چې بیا څه ولرې انشاءالله بل کال دا وخت بیا زموږ رخصتۍ دي او د کال هغه څه چې موږ ترسره کړي دي بیا وړاندې کېږي راځئ په پای کې ځوانانو ته پیغام لرو آیا ځوان کولی شي د زده کړو تر څنګ کار وکړي اختراع وکړي بعض وایي زه وایي ماغزه نه لرم ماغزه خو هر انسان رول لري عقل هر انسان لري خو چې په کار یې واچوي یوازینی هغه څه چې څومره استفاده کوي هغه ډېرېږي هغه د انسان مغز دی یو ځوان په توګه هغه ځوانان چې ویده دي لا پراته دي لا هم بېتفاوته دي ځینو کارونو پر وړاندې دوی هر یو کولی شي چې یو مخترع واوسي دوی هر یو کولی شي چې یو ډاکټر و انجینر واوسي کورنۍ لپاره یو ملاتړ واوسي رښتیا هم هر ځوان کولی شي خو متاسفانه بهانه هر څه د منځه وړي کار څومره تکړه واوسو مګر که ځان ته په خپله بهانه پیدا کړو نو بیا موږ او تاسې هغه کم پټ استعداد چې دی هغه هم کم پټ استعداد چې موږ لرو چې هغه موږ په لاره نه اچو هغه لا هم همداسې پټ پاتېږي که موږ هڅه وکړو بانې له منځه یوسو او هر څه داسې ووایو چې هر څه یې موږ کولی سو نو بیا ته کولی سې کار څومره کمزوري هم یې کولی سې کور د ودان زموږ ویاړ یې او زه مطمئن یم چې دا کوچنۍ کوچنۍ ستارګانې بالاخره داسې څه شي چې بیا به ټول لپاره د بحث وړ وي کور د ودان پای کې څه د رڼا لیدونکو ته هېوادوالو ته ځوانانو ته څه وینا لرې مهرباني ډېره زیاته مننه خیر اوسې مسؤلینو او اړوند تجارانو ته مې دا پیغام دی تر څو پر تعلیمي مرکزونو باندې تمرکز وکړي او تعلیمي مراکز لا زیات کړي او ځوانانو ته د علم او پوهې زمینه مساعده کور د ودان کور د ودان خیر بیا لیدو په هیله انشاءالله بل ځل به یو بل څه اختلاف وي په خیر سره انشاءالله خیر اوسې قدرمن لیدونکو او بالاخره هم زده کړه مطالعه همدغه کتاب دی چې انسان رسوي دا کندهاری ځوان مو چې ولید هغه څوک دی چې لسم ټولګي پورې تر اوسه رسېدلی داسې لا پاتې دی خو یو نوښت یې کړی دی د هېواد او ولس لپاره یو فکر ورسره تاسو هر یو ښه مخترع کېدلی شئ داسې یو څوک کېدلی شئ چې په فکر کې مو ګرځي خو مهمه دا ده چې پیاوړی هوډ او عزم ولرو زموږ هڅه هم دغه ده چې ځوانان پیاوړي ځوانان مستعده ځوانان وستایو هیله مند یم چې اوسنۍ خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي خو مطالعه به نه هېروئ درس ویل به نه هېروئ په هر عمر کې چې یاست تاسو د رڼا ټلویزیون سربیره د رڼا پر یوټیوب هم دا خپرونه لیدلی شئ تر بلې خپرونې تاسو په لویه مهربانه خدای